تاسو چې دی نو یا اکبرپور زلمي ولا تاسو ګټلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیره جوړ دکړې الله فضل. ها وای کنه سې اراده دي او په کوم اراده راغلی؟ ان شاء الله دا ګټه په اراده راغلی یو نن به بیټینګ کوو ان شاء الله. بیټینګ به کوو. بیټینګ کوو. څه پچ کیسه میسه دی ولې زموږ بالینګ سترانګ دی ان شاء الله چې 130 پلس رنزونه وکړي ان شاء الله نه بچیس کی. او دا چې کوم دی د کنډرو کیپټن ینګ کنډر کیپټن چې عبد الله را سره ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل؟ الحمدلله خیر دی. دویم چې کوم بیټینګ دی غستاسو. جی 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 څنګه چل؟ ان شاء الله مونږ دا اراده چې 80 نه لاندې به راوندو ان شاء الله. بالینګ زموږ الحمدلله سترانګ دی او راغلی د جیت په اهمیت ان شاء الله الله دې کامیاب کړي. ټورنمنټ کې څه سټریټیجي وه چې په هغې په مدد سره کومه سټریټیجي مپنو کړې وه چې د هغې مدد سره تاسو دلته نن راغلی؟ ټورنمنټ کې الحمدلله یو خو زموږ د کلي په سطح باندې ټیم مونږ سره بالران الحمدلله ښه برابر وو، بیټسمینان هم ښه برابر وو، یو کمبینیشن زموږ ټول برابر وو. بل زموږ چې کوم د APL و د علاقایي سطح باندې کوم شو نو د دې زه ډېر بې حده مشکور یم. که زه ډېر شکرونه ادا کوم دا ما لپاره کمي د مظهر بھائی، د منصور بھائی، د ملک جنید، د عمران استاد، د اسد استاد ډېر بې حده مشکور یم. د شهید علي چې دی مونږ ته لایف د میچونه شیر کړ او دوی ټول ډېر بې حده مشکور او د 2004 نه دلته کرکټ مړو او دی بیا دا کرکټ په دې علاقه باندې راژوندی کو او جنید بھائی چې کومه منډه تړه کوي نو الله هغې له د هغې څخه الله ورکړي. ډېر خلک د دی خپې هم وایي دی کې د هغه هم وایي خو اعلان کې الله به دی په خپل پازیټیو خبره حاجي بس کوم خوشاله سي عبد الله را سره د ینګ کیپټن ینګ کنډر کیپټن بهرحال اکبرپور زلمیو دواړو ترمنځ به چې کوم نن په فائنل میچ کېږي. یقینا APL اکبرپور پریمیر لیګ چې نن د هغې اختتامي میچ دی او اختتامي دا ده چې دې نه دا د دې د فائنل نه داسې اندازه کېږي بلکې پوره اندازه چې یو کامیاب ټورنمنټ وشو او ورسره د دې فائنل نه به د اکبرپوره کې یو د کرکټ د لوبو په اړه چې کوم دی نو نوې خوشحالیانې او نوې امیدونه پیدا شو. بهرحال پوره میچ به ګورو. میچ کې به خلکو سره خبرې اترې به کوو، د هغې رایې به مې او صرف مې درته هغه یو دا هم یو د کرکټ حصه ده چې ټاس وغیره نورو ملګرو سره خبرې اترې کوو. مثلا کتونکو یقینا چې د APL کوم فائنل دی هغه شروع دی او د APL په فائنل کې تاسو به ګورئ چې د اکبرپوري ته راغلي او بیا خصوصا ګنګرام ته راغلي او ګنګرام چې کوم دی نو غیر چاپېره بالکل د خلک چې کوم دی نو د لوبو تږي وو د ګراوند کې چې کوم دی نو ګراوندونه دوباره نه چې کوم دی نو هغه شړ ګراوندونه هغه با چوباره اوس هم دا یو مقبرې ترمنځ لوبه کوي خو بیا هم دا د لوبې دپاره د خوشحالو دپاره چې کوم دی نو بهانې جوړوي خلک
خلک بهرحال نن چې کوم نن د فاینل فل تاسو ته به د خلکو ویو به مخایو د خلکو چې کوم دین خبرې اترې به مخایو چې هغوی څومره خوشحاله دي د اکبرپوره پریمیر لیګ په راتلو باندې افغان ټي وي هم د دې د میډیا مرستیال دی په دې ایونټ کې بهرحال راسره خپل ستر استاد جي راسره ولاړ دی ګل اسلام صاحب هغوی سره په دې اړه باندې خبرې اترې به کوو چې هغوی به السلام علیکم السلام علیکم جی ښه صحت ښه دی الحمدلله تاسو ښه الله فضل دی بس استاد جي کیسې به هم کولې خبرې به هم کولې په ټي وي به هم کولې دا یو څیز چې کوم دی نو هغه ورځ راغله چې یو د دوباره نه ګراونډونه هغه شړ ګراونډونه دوباره نه آباد شو تاسو به څه وایئ زه خو ډېر خوشحاله یم او تاسو وګورئ چې د عوام څومره جوش او جذبه کې دي نو د اکبرپورې او د ګردونوا عوام چې دي دې ته ډېر زیات شوق یو خو ډېر وخت پس چې کوم دی دا ایونټ شوی دی تقریبا 2006 کې آخري ټورنمنټ شو او خلک تږي ناستو دې ته او زموږ دا نوجوانان وګورئ دا دومره وګورئ او زما دومره زیات شوق دی دې شي سره چې دا نوجوانان او دې دپاره د دومره سخت وخت کې چې کوم اکټیویټي دوی ته میلو شي پازیټیو او د خلکو ته اکټیویټي میلو شو ډېر ښایسته نو زه پرې ډېر زیات خوشحاله یم او ځکه تاسو وګورئ چې زه په خپل هم دلته رالی یم او ته ګرمي ده هم چې کوم دی دا خلک موجود دي څه به وایي استاد جي چې د ټیلنټ په اړه به څه وایي چې د دې ځینې ډېر نامور او نامتو کلاړیان چې کوم دی نو مختلف اکبرپوره چې دی که نه هر لحاظ سره ټیلنټ دا ښکاره کړی دی او د کرکټ خبره به نه نکړو چې د اکبرپورې لحاظ هر ځای کې چې تاسو ګرځئ نو د کرکټ لحاظ سره هم یو مشهورتیا ده صوبایي لیول باندې دلته کې د ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول اکبرپورې ټیم پاتې شوی او دلته کې هماغه کسان دي نن چې ما اوس ورته خبره کوله چې تاسو زموږ صوبایي لیول باندې ټیم کې وئ او اوس لګیا یې بیا دوباره ستاسو څنګه رایه د هغه وي موږ ډېر زیات خوشحاله یو او ټیلنټ دلته کې چې مونږ کوم ځای ته ملاړ شو ویل تاسو د اکبرپورې جي نو هلته کرکټ ډېر زیات مشهور دی نو زه ورته یم یاره کرکټ واقعي چې ډېر زیات مشهور دی نو ډېر ښه ښه کلاړیان پاتې شوي دي او دا سپورټس وګورئ دا لا ګرمي ده او لا اوس به نور کراوډ هم راځي او دومره لوی ایونټس خو زه دې سره په دې هم خوشحاله یم چې کلو کې خو دا ایونټس کېږي خو افغان ټي وي چې کوم دی که نه دې ځل دې ته ډېر زبردست هغه ټیلنټ سپورټ یې ورکړو زه خوشحاله یم او ستاسو خپل کردار هم ورکړی ډېر شته دی دغه شان د ملک جنید او د هغې ټیم کوم دی زموږ خپل سا ډي پي ټیم چې کوم زموږ تنظیم دی هغه ورسره باقاعده سپورټ کوي او زما زړه داسې خوشحالېږي باغ کېږي چې اکبرپوره یو ځل بیا په ګراونډ باندې له خیره کرکټ آباد شو خو کم از کم یو ګراونډ دی له پکار دی جي چې یو د خلکو دپاره یو کږلالانو دپاره یو ښه ښایسته ګراونډ وي جي تاسو وګورئ که نه چې دا په هدیره کې لګیا دی چاپېره هدیره ده لګه جي بینګ ټیچر تاسو به چې مطلب د زلمۍ کول ټول چې کوم دی یو هیلدي اکټیویټي کې انوالو دی نو څومره مطلب یو خو مونږ دغه غم جاړو چې یاره غربت دی بیا غم جاړو چې یاره دا زلمي چې کوم دی نو دی لاین غلط شي نو که داسې هیلدي اکټیویټي دا خو به د هر کیسو نه بچ نو فرست پریارټي د ایجوکیشن نه پس دا هم پکار ده تاسو وګورئ زما د نظریاتو نه خو تاسو خبر یئ که نه چې زه یوازې ماشوم د کتاب چینجې جوړولو کې نه یم زه یم چې دا حکومت چې کوم کو کریکولر اکټیویټیز چې کوم شاري کړي دا موږ د سکول نه شروع کوو په دې کې موږ هر څه کوو نو گیمز د ټولو نه اولنی دي نو د سکول د پرایمري په سطح باندې نن سبا گیمز دي نو چې دا گیمز که فرض که وخت ضایع کوله نو حکومت به دا نه کوله باقاعده دا د گیم حصه ده دلته نه په ده کې د صلاحیتونه راځي یعنې یوازې دا گیم نه چې انټرټینمنټ دی دې کې ګورئ جي قاعدانه صلاحیتونه راځي دې کې د خپلو فیصلو چې کوم دی که نه هغې کې امپرومنټ راځي او باقي چې کوم دی انسان سټوډنټ خپل سبق سره که دې کې حصه اخلي دا پازیټیو اکټیویټیز دي نو د ده صرف او صرف د ده پته وي بس ده ته چې یاره زما سبق دی او هیلث ښه صحت دپاره گیم هم ډېر زیات ضروري دي نو دی ورکې پازیټیو حصه اخلي دا نن چې زیاتر ګورئ که نه مشران خو سیل راځي د ډېر وخت نه پسه خو دا سټوډنټان دي ورکې ډېر زیات او زه ډېر زیات خوشحالېږم جي په دې باندې ډېرې مننه کوم استاد جي ښه نظر مو شریک کو را سره او خوشحاله اوسئ استاد جي را سره جي خوشحاله اوسئ او بس زه همیشه دپاره دا دعا کوم چې الله دې پاکستان کې امن وساتي او د گیمز په دوستی کے رشتے کھیلوں کے ذریعے نو مونږ کم از کم د مینې د محبت او د ورورولۍ پیغام ورکوو چې داسې لوی ګیدرینګ خپلو کې یو ځایوالی وي مینه وي او جنګ جګړې نه وي او ډسپلن او نظم و ضبط وي او خلک خوشحاله وي دومره سخت دور کې چې له 20 منټه دی په دې کې تیر کړي د انټرټینمنټ کې خوشحالۍ باندې نو مونږ خوشحالېږو جي استاد جي را سره ګل اسلام صاحب او یقینا هغوی چې کوم دی نو را سره ډېر خپل ستر نظر شریک کړو نور هم داسې ډېر مینوال موجود دي هغوی سره به ګپ شپ لګو که تاسو ګورئ چې اوس هم ډېر سخته ګرمي هم ده خو د هغې باوجود ډېر زیات کراوډ راغلی پکې به دې کراوډ کې به هم زه غواړم چې لږ شانتې ملک سره لږې شانتې خبرې السلام علیکم. وعلیکم السلام.
خیم چای دې څښلي دې چای نه دې څښلي بهاره نور هم داسې ګورو ملګري ګورو او دې یو شرټ اچولی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې قربان ښه یم جوړ یې او تکړه یې او څه له راغلی میټله د چا میچ له اکبرپوره زلمی څوک سپورټ کوي اکبرپوره زلمی بل ټیم چې دی خو مونږ خو دا وایو چې دواړه ډېر ښه ټیمان دي خو اکبرپوره زلمی د رو ټیم مې دی رور ټیم دی او دا خو چې دواړه ټیمونه د کلي ټیمونه دي نو بیا به څه کوي نو بس چې کوم یې موږ ګټو زمونږ د کلي ښه دی ګټه ده او ګټه ده او خپله بیټنګ کې که بالنګ څوک رور مې ته خپله یاد زه بیټنګ بالنګ دواړه کوم دواړه کې او ښه ده لس کم یو شی ده بیټنګ خوشحاله اوسئ مخکې ځو نور هم داسې خلکو سره خبرې اترې کوو چې هغوی څه وایي ما سره اوسئ یقینا استادي سره خبرې کولې پس د هغې نه چې کوم دی نو دلته څومره کراوډ راغلی دی تماشایان چې ورته مونږ ورته وایو بهرحال دا هم چې کوم دی د لوبو او د لوبو د خوشحالیانو نه چې کوم دی نو خوندونه اخلي بهرحال په اکبرپوره کې دوباره د لوبو میدانونه چې کوم دی نو هغه آباد شوي دي یو ماشوم زلمی را سره ماشوم ویم زلمی دی ماشوم را سره ولاړ دی او دې سره لږ ګپ شپ لګو د پاکستان جنډه یې ولې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې قربان خیم نوم دې څه دی عبدالله د کوم ځای جم جام کورونو دا میں جی کیوں دا پتورے عابد دا پتورے چنڈا پکڑی یاد دیچ کیوں ای پاکستان دا میں سے پاکستان دا کیوی میچ تو پاکستان دا تنینگا نا دا اکبرپوری دا میچ ہے نا جی چنڈا پاکستان دا پکڑی کیوں پکڑی منو داس نا شابا چل بس ٹھیک ہے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد جبال آ گئی ہے تو جان بچا بہر اللہ سر آج کم دن لگاؤں السلام علیکم وعلیکم السلام بیرا خیر دی جی کرکٹ دوبارہ مطلب په دې ګراوند کې ګراوندونه آباد شوي دي ته به څه زه په دې کې څه ووایم نو سم نه وی نه سم نه ویم پکې نه سیل له خو راغلی سیل راغلی یم او میچ ښه ښایسته روان دی او ښه خوند کوي مونږ ته ښه خوندونه څه کار کې ایسې سکول کې سکورټي ګارډ یم سکورټي ګارډ په دې ټایم کې صرف ځان مشغولول دپاره مطلب دلته راغلی یم او خوشحاله خوشحاله وي او الله دې خوشحاله ساته مخکې نورو ملګرو سره ګپ شپ لګو ما سره کتونکو یقینا تاسو وکتل چې ملګري خوشحاله دي زلمي خوشحاله دي او بیا د لوبو میدانونه چې آبادیږي نو هلته چې کوم دی نو هسپتالونه هغه چې کوم دی نو ویراني بهرحال دلته هم راسره د اکبرپورې د سیمې هغه کلاړیان چې کومو به چې کوم د اکبرپورې ته پہچان ورکړی دی د کرکټ په لوبې په ذریعې سره چې اکبرپوره په پیژنګلو کېده هم د دې کلاړیانو د وجې چې دلته نه ډېر ستر کلاړیان ودي دي راسره ملګري ناست دي دوی سره ګپ شپ لګو راسره یو بل ملګری راته په نښه شو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه مې ښه دی بالکل ښه دی عمران صاحب څنګه مزاجونه ښه دي بالکل حیوان څه به وایې د ای پی ایل په باره کې پی ایل خو انشاءالله ډېر ښه او ډېره موده پس هم دا تماشیات وکړه او داسې ښه لوبه مو وکړه ډېره موده پس داسې لوبې په کار دي انشاءالله داسې لوبې وګورم چې لکه داسې وي چې څنګه لکه واته کاله مخکې په زموږ په هاي سکول کې کېدي او داسې تماشیان به راتلل مونږ هغه واته لس کاله نه پس دا تماشیان صحیح کړو چې لکه زموږ په اکبرپوره کې داسې لکان شته چې هغې جذبات غواړي خو د ګراوند مسله ده خوشحاله اوسئ د ګراوند یو مسله هم دا خو بهرحال هغه به مال کېږي را سره او ګورو السلام علیکم وعلیکم السلام مونږ ښه دی خیر دی ټیک مزاجونه ښه دي ټیک دی تاسو ما الفاظ داسې استعمال کړم ما وی چې دلته را سره هم سابقه هغه کلاړیان ناست دي چې کومو د اکبرپورې دې خاورې ته پہچان ورکړی دی چې د کرکټ په لوبې په ذریعې سره مامو هم به شغل میله به لګوله دلته کله به چې های سکول کې به داسې کرکټ کېدو څه به وایي چې دوباره د کرکټ بحالي د کرکټ راتګ او بیا داسې ګڼ شمېر تعداد سره تاسو ګورئ چې د اکبرپورې ټول عوام ناست دي بلکې ګردونوانه هم راغلی دی تاسو به څه وایي یاره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما د احسان رونه راغلي بایګان راغلي دي ټولو ته سلام او باقي لکه مونږ خو دې شیزونو ته ډېر خوشحالېږو خو کاش مونږ سره داسې د لوبې ځای نشته ډېر خوند به یې کړی چې د لوبې ځای مونږ سره و
او کرکټ خو چې دی نو مونږ په خپل هم ښه شوقیان یو ټول د اکبرپورې بچی شوقي دی خو مسله مونږ ته صرف د ګراوند ده او چې که دا ګراوند مونږ دپاره وشو نو دا خوبصورته او نور هم لکه کرکټ نور به هم ښایسته شي. اوس چې څنګه ښایسته دی لکه دا خلک بهر نه هم راغلي دي له کلیو نه هم راغلي دي او زه وایم چې زمونږ قسمت نه لکه صرف د ګراوند د لاسه پاتې یو که زمونږ د اکبرپوره ډېر ښه موجود دی نور زرخیزه خاوره ده بهرحال نړۍ مننه کومه. السلام علیکم. صرف راته ووایه چې APL زنده باد به دومره زنده باد جی APL د هیر کو APL مې هیر کو مننه کومه. را سره نور هم داسې ملګري ناست دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مې ښه دی شکر ډېره موده پس بس جی بس په کلي یو تاسو په کلي کې نور به څه وایي بس دا وایو چې د ګراوند خواص هم دی چې بس څومره زمونږ مشران دي که د هغه د هر پارټۍ دي خو چې مونږ له یو ګراوند بندوبست وکړي ګراوند بس په اسان الفاظو کې چې کومې وعدې یې کړې هغه دې پوره کړي. بس بالکل همداسې وایي چې کومې وعدې کړې هغه دې پوره کړي. سچن را سره ناست دی سچن سره ګپ لګو. السلام علیکم. مهرباني السلام علیکم. به ودرېږه تا سره لږې زیاتې خبرې کوو ته ما راته راشه که بس زه به دومره ووایم چې APL زنده باد. نور هم راته ووایه چې سچن درته ولې وایي دا خو ګوره وړوکوالي نه مونږ به نوم اورېدو داسې ګیم کولو او د دې د وجې د دې اکبرپورې والا بس مونږ دغه شو بیټینګ به د سچن غونډه کې کولو که نه که داسې څنګه بیټینګ به هم د سچن غونډې کولو بالکل. ولې چې هغه تور دی ته سپین یې خو لکه د شکل په بنیاد خو نه وایي خو بس بیټینګ به دې داسې بالکل صحیح. ګراوند خو ټول مسله وایي ته بس نو بس موږ هم دا مسله ده چې موږ ته د ګراوند ډېر زیات مسله ده چې دا ګراوند وشي زموږ. خوشحاله اوسئ. دا را سره چې کوم دی نو سچن را سره او چې کوم دی نو دی سره السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګراوند تاسو دی له ولې نه جوړوئ یاره اصل کې یو خو زه وایم چې زه خو فیل شوی یم. د الیکشن ورځو شپو کې وایي دروازې راله ماتوي اوس چې کوم دی نو ګراوند دپاره مونږ دلته ده نه جی اصل کې زه خو فیل شوی یم که نه خو دې نه باوجود ما زه مکمل زما هم پاس دي هغه هم څه توره نه ده کړې هغوی ته څه میلاویږي نه که نه جي او بس مشران دي چې هغوی څومره غونډۍ نو ځان لري نه پاس ته میلاویږي نه فیل ته میلاویږي بیا چا ته میلاویږي ما ته خو هم نه میلاویږي صرف زمونږ CM صاحب ته میلاویږي او باقي د هغه ورېرونو ته خو تاسو هم دلته نه چې کوم دی نو پاس کړی دی که نه CM هلکه ده د CM ډسټرکټ دی جی دا جنډه دی نه دا بل دی که نه مسله دا نه ده مونږ پاس کړی دی دا خو زمونږ غلطي ده که نه مونږ هر یو پاس کوه هغوی مونږ فیل کیه نو مونږ به کومه پورې همدا شان دوکه کیږو دې ځل زمونږ همدا اراده ده چې انشاءالله ټولو نه مخکې ته زمونږ ګراوند مونږ ته به راکوي چې مونږ ته ګراوند راکړي بیا هر څه نوکري مونږ نه غواړو چا نه مونږ صرف ګراوند غواړو چې زمونږ ماشومان ګیم کوي. اوس به راځو لږ پازیټیو په دغه باندې چې یاره د اکبرپورې شرق ګراوندونه چې کوم دي نو هغه دوباره نه آباد شو تاسو به څه وایي خوشحالي محسوسوئ؟ زه خو دا وایم چې جی دا خو ډېره لویه خبره ده زمونږ دپاره زمونږ د هلکانو دپاره یعنې دا خلک چې کوم یا به چېرته ناست وو چرس سګرټ یا به تاش یا به نور څه اوس وګوره که نه یعنې دا نه مخلوق چې راځي د ګیم کېږي نو دا یو ډېره لویه خبره او موږ دا دعا کوو چې انشاءالله دوباره د اکبرپورې کې کرکټ بحال شي او همدا څونه کسان چې دي همدوی د خپل تعاون سره څنګه چې زموږ مظهر وروره منصور وروره ملک جنید وروره دا تعاون کوي لګیا دی نو زه ټولو ته خواست کوم چې دا ټول د یو ځای شي بیا کوم خوشحاله اوسئ دا را سره چې کوم دی نو ویلو را سره مننه کوم مخکې نور هم ځو د ملګرو سره ګپې شپې لګو چې هغوی هم داسې خوشحالي محسوسوي ما سره کتونکو ټولو چې کوم ملګري دي تماشانو سره کوم تماشبین دي هغوی سره چې کوم خبرې اترې مې کولې بهرحال په لوبه خوشحاله دي بهرحال هماغه وایي چې یاره د دې د مقبرې ترمنځ چې کوم لوبه کوو نو دا داسې لږ ښه نه ده او د ګراوند هم ضرورت دی بهرحال سره یو داسې بل ملګری سره موجود دی او ملګری چې کوم دی نو چې کوم نننۍ لوبه کېږي د اکبرپوره زلمي چې کوم د ټیم نمائندګي کوي کپتان دی د اکبرپوره زلمي د ټیم دې سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه قربان ښې الله فضل دی جوړې په خیر او په خیر یې ولا ته ماته دا ووایه چې دوباره د لوبو میدانونه آباد شو تاسو به څه وایي؟ مونږ خو دا وایو چې په 2004 کې د اکبرپورې کرکټ تقریبا ختم شو د های سکول کرکټ چې ختم شو یو ځل بیا د منصور بای او د مظهر شاه بای او د ارګنایزینګ کمیټي ملک جنید عمران استاد او د اقبال استاد په قیادت کې دا بیا شروع شو یو ځل بیا دا ژوندي شو
څه وایي چې یاره ستا غونته کې نور هم داسې ملګري او هغوی دې سټیج کې چې کوم لوبو موقع ورته نه ملاویږي د لوبو تفریح ورته نه ملاویږي نو هغوی خو به غلطو اکټیویټیز کې غلطو سرګرمیانو کې به مبتلا کېږي او بالکل چې کرکټ د کم دغه نه د کم علاقې نه د هغه علاقې ځوانان چې کمزوري بیماران یې هغوی کې بیماریان او چې لوبې له مازدیګر لوبې له لاړ نه شي نو هغه لوفر ګرځي خوشې تشې ګرځي نشو تماشو پسې ګرځي بالکل نن خو تاسو به ډېر محنت کړی یقینا چې څوک محنت کوي نو هغه هم داسې دي سټیج ته راوځي دي پوزیشن ته راوځي نو څه سټریټیجي م اپناو کړې وه څنګه چلو چې تاسو د فاینل ته راغئ بالکل زموږ خو ینګ ټیم زموږ کیپټن خو جی موجود دی په دوبۍ کې او هغه چې د کرکټ به زموږ دلته کیپټن و هغه لاړو زموږ کرکټ لږ خراب شوی او د APL سره بیا را ژوندی شو او دلته موږ ډېر محنت وکړو دې دغه ته رالو ګنې دي یقینا ټولو نه جونیئر ټیم ورکې زموږ دی کوم یقینا د منصور ذکر یې کولو چې هغه د دې د ټیم کیپټن و زه بس هغې ته یو څو الفاظ ووایه چې څه ورته زه خو به ورته یو شعر باندې خپلې خبرې ختمې کړم وایي زور نه جوړ پیغور شي چې همت ورسره مل نه وي روک هغه مشال شه چې تیاري شي او دی بل نه شي خوشحاله اوسې دا را سره د اکبرپورې زلمي کیپټن را سره او یقینا هغه را سره ستر الفاظ چې مخکې ځو خلکو سره خبرې ترې کوو یقینا د اکبرپور زلمي چې کوم کپتان و هغې سره هم خبرې اترې کولې واړه موجود دي همزول هم دي را سره کشران دي مشران هم دي را سره او مشرانو کې هم را سره یو مشر مې چې کوم دی نو صحیح کو څومره چې واړه انټرست لري څومره چې همزول انټرست لري زلمي انټرست لري په لوبه کې دغسې چې کوم دی نو مشران هم د هغې شانه بشانه د هغې سپورټ ته ولاړي بهرحال یو مشر را سره ناست دی مشر سره لږې خبرې کوم السلام علیکم السلام علیکم جی مشر مې ښه دی بالکل لالا فضل شکر مزاجونه ښه دي بالکل لالا فضل بس دا ګیم شروع دی دې ته ناست یو او ډېر خشته روان دی او ډېر سنسیرسان مطلب مونږ خو د خپلو وړو تربیت وکړو په سکولونو کې کېنو په دغه کې خو بهرحال د هغې ته ځینې د تفریح دپاره موقع هم پکار مونږ هم دغه وایو چې دا کم دغه ورکوټ نن چې دی دا مطلب دا د ماشومان چې دي دی باندې مطلب دا چې ښه طریقې سره روان چې لوفرۍ نه دی هغه نه بچ شي او دا مطلب دا چې دی ښه طریقې سره خبرې وکړي نړۍ مننه کوم مشر را سره او وصال را سره ناست السلام علیکم وعلیکم سلام ښه دی شکر دی سر کلاړي د اکبرپورې ډېر فیورټ دی ستا چې هغه درته یادېږي که زوړي که نوی که نه موجوده وي زور چې نه ملک شاهد دی ښه پلیر تېر شوی دی داسې پلیران خو ډېرو چې درته یاد دي چې یاره لوبه به کېده او ډېره ښه لوبه به کېده د هغې څه پلیران درته یاد ډېر یاده یاد دی خو بس دې ټولو کې بس دا ملک شاهد او دا سجاد شاه فیصل دا ښه پلیران دي مننه کوم خوشحاله اوسئ مخکې نور هم داسې را سره ماشومان هم ناست دي مشران سره هم خبرې اترې م کولې او که تاسو ګورئ نو په بیکګراونډ کې هم را سره لوبه کېږي په بیکګراونډ کې میا صاحب مې صحیح کو میا صاحب سره لږ شانته خبرې اترې وکړو السلام علیکم سلام خیر دی خیر جوړ یې شکر دی ستاسو خیر یې مهرباني غالبا چې یو زلمي سره مې خبرې کولې نو هغه زلمی زما خیال دی سره شته تاسو زما زوی دی جي ارسلانه مهرباني څه به وایي چې یاره وایي د کمو قومونو ګراونډونه آباد دي د هغوی هسپتالونه ویران دي تاسو به څه نظر لرئ زمونږ همدغه لوبه ده هسپتالونه هم ویران دي او ګراونډونه هم ویران دي زلمو هڅه کړې چې داسې وړوکي سطح باندې داسې لوبه دوباره شروع کړې ده د ګراونډونه یې آباد کړي دي نو دې ادیره ده جي ادیره ده مونږ آباده کړې ده ګراونډ نشته جي ګراونډ د حکومت مونږ له جوړ کړي مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې زمونږ د کلي دپاره د علاقې له یو ګراونډ جوړ کړي دا وګوره دغه حال دی دا تاسو دا کراوډ وښایئ په ادیره کې ناست یو جي دا وګوره قبر ته هم ډډه والې ده او جي د لوبې دغه کوو نو زه دا مطالبه کوم چې یاره مونږ له د یو ګراونډ جوړ کړي مطلب دا دی چې دی خو د کرکټ ډېر دغه دي که نه عمران خان وغیره او دا خو د کرکټ ډېر دغه دي نو پکار دا دی چې مونږ له یو ګراونډ جوړ کړي په دغه په بدلون په نامه باندې چې کومه پارټي راغلې وه ولې چې د هغې حکومت هم دی په دې صوبه کې هغوی ویلو چې هر تحصیل کې به یو ګراونډ جوړو نو بهرحال هغوی نه به مطالبه کوو مطالبه به کوو او هغه یې ونه خوله هغه چې کوم هغه ویلې وه نو پکار دی چې یو ګراونډ مونږ له جوړ کړي خوشحاله اوسئ را سره مشر را سره او دوی هم خبرې اترې کولې مخکې نورو خلکو سره خبرې اترې کړي چې هغوی څه وي